د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سخت دریځ پاکستان د بیړنیو خبرو غوښتنه وکړه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبره تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. په یوه ناڅاپي او تود سیاسي بدلون کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تېره شپه په کندهار کې د لوړ پوړو قمندانانو غونډې ته په وینا کې پر پاکستان سختې نیوکې وکړې او ویل چې افغانستان به نور د ګاونډیو له لوري د فشار سیاست ونه زغمي. نوموړي ټینګار وکړ که هر ډول سرحدي سرغړونه تکرار شي ځواب به یې کلک او عملي وي. د هغه دغه څرګندونې په سیمه کې ژر خپرې شوې او سیاسي شنونکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو مهم پړاو بولي. د ملا یعقوب له څرګندونو څو ساعته وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه لنډه اعلامیه خپره کړې او پکې د سولې او ثبات پر اړتیا ټینګار وکړ. اعلامیه کې راغلی چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره په لوړه کچه خبرې وکړي څو روانې اندېښنې هوارې شي. د پاکستان یوې باخبره سرچینې ویل چې حکومت د سرحدي وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره مستقیمو پوځي او سیاسي اړیکو غوښتنه کړې. د اسلامي امارات افغانستان ویاندویان ویل چې افغانستان د ښه ګاونډیتوب پلوی دی خو حاکمیت او ملي وقار سره معامله نه کوي. ویل کېږي چې ملا یعقوب په خپله وینا کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو د بشپړ چمتووالي یادونه هم کړې او امر یې کړی چې دفاعي حالات وړ وساتل شي. په سیمه کې ځینې هیوادونو د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. سیاسي شنونکي باور لري که خبرې ژر پیل نشي ممکن سرحدي وضعیت لا پسې پیچلی شي. ځینې راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي چارواکو غیر رسمي تماسونه هم پیل شوي. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ لفظي کړکېچ زیات شوی خو د پاکستان له لوري د خبرو غوښتنه ښایي چې اسلام آباد نه غواړي وضعیت پوځي بڼې ته ولاړ شي ځکه چې د طالبانو حکومت پر پاکستان سخت ګزارونه وکړل او پاکستان له افغانستان حکومت څخه وویرید نو زر تر زره د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.